شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ټولو د لر او بر افغانانو مینهوالو او لر او بر افغانانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ښه ژوند او سوکاله ژوند درته غواړم. دا چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د فروری 2 نیټه د ملي اتل د احمد شاهي جغرافیې ارمانجن مبارز شهید محمد ابراهیم ارمان لوڼي شهید د تلین او شهادت ورځ ده او په کال 2019 باندې په همدې ورځ باندې ارمان شهید د خپلې مبارزې په یو داسې پړاو کې له موږ څخه بیل کړل شو چې یقیناً زموږ دې مبارزې ته ډېر زیات زیان ورسېدی او دغه مبارزه نیمګړې شوه. نن د ارمان شهید 6 تلین دی چې 2 فروری 2015 کال باندې موږ لمانځو. په دې اړوند باندې د افغانانو چیرې هم ستونزه شته، په ممکنه حالاتو کې هر ځای ملي مترقي افغانانو هڅه کړې ده چې زموږ دغه سپېڅلی شهید ولمانځي او په دې اړه باندې په بېلابېلو ښارونو او هېوادونو کې سیمینارونه رابللي دي، غونډې یې رابللي دي، جلسې یې رابللي دي او یادغونډې یې رابللي دي. نو تاسو چې په هر ښار کې یاست، هر ځای چې یاست، په خپل سیمه او په خپل ښار کې یا په خپل کلي کې دغه ملي شهید ارمان لوڼی ولمانځئ. د ارمان شهید د لمانځنې اعتراف یا د هغه د شهادت اعتراف، د هغه د مبارزې اعتراف دی. د ارمان شهید لمانځل د دې قام ملي مبارزه لمانځل دي، د دې قام د خپلواکۍ مبارزه لمانځل دي، د دې قام د سپېڅلې ازادۍ مبارزه لمانځل دي. زموږ همدغسې شهیدان و موږ ته ډاډ راکوي چې موږ دغه مبارزه پر ملي او مترقي بنیادونو باندې مخ په وړاندې دوامداره وساتو. ارمان په خپل شخصیت کې دومره پوره او کامل انسان و چې هغه به طورې پښتون نه، به طورې افغان نه، به طورې مسلمان نه، بلکې به طورې انسان او به طورې انسان د خدای په دې پراخ او ویړ کائنات کې به طورې د یو قدرت د قدرت سره د مینې پر بنیاد باندې ژوند کاوه او دغه ژوند یې په افغاني پیمانه باندې کاوه. دغه ژوند یې د ملي مفکورې پر بنیاد باندې کاوه. دغه ژوند یې په خپل تن او په خپل شخصیت کې د انسان دوستی او بشر دوستی پر اساس باندې کاوه. انسان دوستی او بشر دوستی تر دې حد پورې ثابته او لوړه وه چې ارمان لوڼي له خپل ماشوموالي څخه بیا د شهادت تر ورځې پورې که د ده ماشوموالی و، که د ده د سکول زده کړې وې، که د ده د مزدورۍ ورځې وې، که د ده د خوارۍ ورځې وې، خو دا ټول یې د یو خاص مقصد پر بنیاد باندې تېرول او دغه هڅې یې ګړندۍ ساتلې. ارمان نه یو شاعر و، نه یو سیاسي مبارز و، نه یو ادیب و، نه یو لیکوال و، بلکې یو کامل انسان او کامل مبارز انسان.
چې مبارزه یې د ټولو محکومو قومونو دپاره د ټولو مظلومو انسانانو دپاره وه او د هر ظالم جابر او استعمارګرو پر ضد باندې مبارزه کوله او د ژوند په هر پړاو کې دا کوله. ارمان د یو ملګري په حیث باندې داسې یو ملګری و چې په خپل فطرت یې داسې جوړ کړی و چې کله هم به په مبارزه کې، په سیاست کې، په ادبي میدان کې ارمان پر ملګرو غږ وکړ چې درځئ دا پلانی کار کول دي، نو بیا هیڅ داسې یو ملګری به نه و چې هغه به انکار کاوه یا به پر انکار باندې فکر کولی. د دې وجه دا وه چې په ارمان کې د مخکشۍ، د رهبرۍ، د مبارزې هغه ټول څرکونه موجود وو، هغه ټولې وړتیاوې موجود وې چې د ملګري له ځان سره داسې وړل لکه مقناطیس چې د فولادي ذرات د ځانه خواته راکشي وي. دغه مقناطیسي قوت په ارمان کې دغه زړورتیا پیدا کوله چې د دې خپل کام دپاره، د خپل کام د خپلواکۍ او ازادۍ دپاره د مبارزې هر پړاو ته ځان رسول غوښت او هر پړاو ته ځان په اول سر کې رساوی. یعنی لومړی کس به ارمان و چې دی به یو ځای ته ودرېدی، وبرسېدی، بیا به پسې ملګري ورتلل. له ارمان څخه موږ د ښځو د حقوق په هکله، د خویندو د حقوق په هکله، د زنانو بنیادي انساني حقوق په هکله باندې موږ زده کړه کوو او هغه زده کړه کړې ده چې څنګه یو خور په یو قامي سیاست، په یو مترقي سیاست کې را داخلول دي، څنګه یو خور د تعلیم مو داسې پړاو ته رسول دي چې هغه په انساني بنیادو باندې بیا د بشر دوستۍ دپاره کار وکړي، څنګه یو مور په ملي او قامي کاز باندې خبرول دي، څنګه یو مور له ځان سره داسې تیارول دي چې بې سواده نالوستې مور وه، لیکن هغه مور د ملي مبارزې دپاره داسې کانې کړې وه چې هغه مور د دارنګه زوی تر سر هم تېره سوه او دغه زغم یې پیدا کړ. ارمان د خپلو خویندو په شکل کې دغه کام ته یو مثال پرېښی دی. دا مثال زموږ د ټولو دپاره بس دی. ارمان د خپل ځان په شکل کې موږ ته د مبارزې یو داسې انسان پرېښی دی چې دا تل پاتې به، چې تر څو دا کائنات وي، تر څو دا دنیا وي، نو د ارمان دا نوم به په افغانیت کې، په پښتون پرستۍ کې، په ملت پرستۍ کې، په ازادۍ کې، د ازادۍ غوښتنو کې، په خپلواکۍ غوښتنو کې به دا نوم ژوندی او ګړندی وي. ارمان د دې کام دپاره به طورې د احسان نه، ارمان د دې کام دپاره به طورې انسان او به طورې د انسان یو بنیادی وظیفه او سیاسی فریضه ادا کوله چې کام ته خپل سر نذرانه کړ. ارمان نه د جذباتو پر بنیاد، نه د خودخواهی پر بنیاد، نه د ځان خوښۍ پر بنیاد، نه د مشارۍ پر اساس، نه پر بل داسې اساس باندې دا قرباني ورکوله چې موږ دا وایو چې دا قرباني پر دغو کمزورو بنیادونو وه، بلکې داسې نه، ارمان داسې و چې ارمان دا قرباني د شعور په رڼا کې، د سیاسي خوځښت پر بنیاد باندې، د سیاسي خپلواکۍ پر بنیاد باندې، د قامي، ملي او افغاني خپلواکۍ پر اساس باندې دا کار کول. ارمان په تاریخ کې موږ ډېر مبارزین کم لرو. زما د څېړنې په اساس باندې زموږ په تاریخ کې په جدید پښتون نشنلیزم کې، پښتون افغان نشنلیزم کې باچا خان یو داسې شخصیت و چې هغه دا خبره په ډاګه کړې ده، په خپلو تقاریر کې واضح ده
او په خپلو تعلیماتو کې واضح ده چې باچا خان د خپل له احمدشاه بابا راوروسته بیا باچا خان د دې وطن د جغرافیې خبره واضحه کړې ده چې د جهلم څخه واخې بیا تر آمو او اباسین پورې دا وطن د افغانانو وطن دی او دا وطن دپاره به موږ د خپلواکۍ مبارزه کوو. بیا په دې منځ کې بل داسې سیاسي مبارز او سیاسي مخکش چیرې ما په تاریخ کې په کتابونو کې نه دی ویلی، ما اورېدلی نه دی چې دا خبرې یې کړي. بیا واحد ارمان لوڼی و چې هغه د احمد شاهي جغرافیې خبره کوله او په ډېر برملا انداز باندې یې کوله، په ډېر ټکنیکل انداز باندې یې کوله. ارمان د خپل وطن پر هر څه باندې نظر و، د دې وطن پر جغرافیه، د دې وطن پر شتمنیو، د دې وطن پر تعلیم باندې، د دې وطن پر ټولو شیانو باندې داسې نظر ولی چې باده په مخلصانه توګه باندې په ایماندارانه انداز باندې د خپل سر د قربانۍ تر حده پورې د دې خاورې د خپلواکۍ او ازادۍ دپاره رښتینې مبارزه کوله. ځکه خو په ادبي لحاظ په 2014 کې د پښتانه مترقي لیکوال یو فورم چې په بنو کې د ارمان لوڼي په شمول موږ ورسره یو تنظیم جوړ کړ او د دې تنظیم پر اساس باندې دغه مبارزه موږ پیل کړې وه. ارمان لوڼی په دې کې زموږ د سر سړی و. ارمان لوڼی په هغه وخت کې دغه شعر ویلی و چې د دې ترهګرو شاته لاس دی د وردۍ خبر سي پر دیوال کاږم دا شعار ما احتجاج کړی دی. بیا په 2013 کال په اولو شپو کې په جنوري په میاشت کې د فروری په اولو شپو کې چې بیا پښتون تحفظ مومنټ راوڅرکېدی، بیا په اول سر کې پښتانه مترقي لیکوال به طور تنظیم او ارمان لوڼی به طور زموږ مشر د دې غورځنګ سره اړوند پاتې سو او دا مبارزه مو برقرار ساتلې وه. ارمان لوڼی په دې مبارزه کې مخته و. ارمان لوڼی په دې کې هیڅ د ځان د سپما، د مال د سپما، د انسانانو د سپما خبره نه کوله، بلکې هغه به دغه تنظیم چې و دا مینیج کولی. د پی ټیم هرې جلسې ته به پر وخت رسېدی، یوه هفته لس شپې به مخکې رسېدی او موږ به ورسره ملګري وو. اکثره جلسو کې به د ملګري د پښتانه مترقي لیکوال ملګري وو او د ده سره به د نورو سیاسي تنظیمونو ملګري وو. د سره به پښتانه ځوانان د شعور پر بنیاد ملګري وو، د یارۍ دوستۍ پر اساس نه بلکې د یو قامي او ملي اساس پر بنیاد ورسره ملګري وو. نو ځکه ارمان دومره لوړ او سپېڅلی شهید ګڼو چې ارمان د شعور پر بنیاد د قامي او ملي مینې پر اساس و دغې مبارزې ته ملا تړلې وه او په دې کې د خپل کور ټول وګړي ورسره ملګري وو. د وړانګې لوڼۍ مثال یې موږ ټول وطن ته ډېر واضح او څرګند مثال دی چې دغه مثال یې موږ ته پروت او نن هر پښتون زلمی چې سپېڅلې مبارزه لري هغه دا کوشش کوي چې خپله خور وړانګه کړي، خپله ورېره وړانګه جوړه کړي. دا زموږ هغه ملي احساس دی، هغه ملي افغاني احساس دی چې ارمان لوڼي و دې ټول افغانان ته ورکړی. ارمان لوڼي په دې کې هغه بنیادي کردار لري، کوم کردار چې
د میوند ملالې ایښی و. ارمان لوڼی په دې کې هغه بنیادي کردار لري کوم کردار چې خان عبدالولي خان د بیګم نسیم ولی خان په شکل کې ایښی و. دا هغه کردارونه دي چې د دې وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره په سپېڅلې مینه او سپېڅلې مبارزه باندې مبارزه کړې ده او د دې وطن ته یې خپل توان او خپلې مبارزه په ملي توان بخښلې ده. ارمان لوڼی ځکه زموږ له منځه وایستل څو چې ارمان لوڼی د تنظیم په جوړښت، د تحریک په خوځښت، د اهمیت او ارزښت باندې پوه او خپل سیاسي، علمي، ادبي او افغاني شاعرانه شعور یې هر وخت ګړندی او ژوندی ساتلی و. نن که ارمان په موږ کې نسته، خو نن د ارمان شعور په هر کور کې ژوندی دی. ما وویل چې دا یو شعور چې دی دا دومره زورور او بنیادي اساس لري چې نن هر پښتون څوک کوشش کوي چې لور د وړانګه جوړه کړي، له خوره وړانګه جوړه کړي، د کور خپلو ښځو ته چې دی هغه رنګه حق ورکړي. دا زموږ لپاره بنیادي اساس دی. نو په دې هکله سبا چې په هر ښار کې د ارمان په هکله سیمینار، جلسه یا نور غونډه یا لمانځ غونډه کېږي، نو تاسو کوشش وکړئ چې په خپلو سیمو کې د ارمان شهید د تلین د لمانځلو په خاطر د هغه یاد غونډو، جلسو او سیمینارونو کې ګډون وکړئ او له ځان سره دا عهد وکړئ چې ارمان یو سپېڅلی شهید دی او د دې سپېڅلي شهید یاد د خپل ملت، د خپل قام د ازادۍ او خپلواکۍ یاد دی. په درناوي.